د پاک الله په سپېڅلي نامه په پیل کې د خبرونو سرټکي د غزني په 2 ولسوالیو کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 ښوونځیو جوړول د لوګر ولایت څخه د احصایې او معلوماتو له ریاست لخوا د 14 میلیونو افغانیو عواید راټولول او د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري سره د ایران د حکومت له یوه پلاوي لیدنه. درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 14مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د پوهنې وزارت وایي د غزني ولایت په جاغوري او د یک ولسوالۍ کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له دغه 2 ښوونځیو د جوړولو لګښت له پوهنې وزارت سره د یوې همکارې مؤسسې لخوا ورکړل شوی دی. یو بل خبر د پلازمینې څخه د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د کابل ښار 3 روغتونونو ته یې 14 تنه د زړه د سوري ماشومان د درملنې لپاره معرفي کړي دي. دغه ملي بشري بنسټ د معلوماتو له مخې د یادو سوو ماشومانو د درملنې لګښت د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د لوګر څخه د لوګر د احصایې او اطلاعاتو ریاست د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 14 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. دغه ریاست چارواکي وایي دغه عواید د 11500 برېښنایي تذکرو او 5600 کاغذي تذکرو له ویش څخه ترلاسه شوي دي. او په پای کې د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري د ایران له یوه پلاوي سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د 2 اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د دواړو لورو د کرنې مالدارۍ د خوراکي توکو د صادراتو او وارداتو د افغانستان د کرنې وزارت د کارکوونکو پر روزنې او د ګډې پانګونې په برخو کې د 2 اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. مننه چې تر پایه زموږ سره مل وئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.